د پاکستان حکومت د لمر پر رڼا هم ټیکس ولګاوه. د پاکستان اقتصادي حالات دومره خراب خواته روان دي، څوک چې په کور کې سولر سیستم او یا هم شمسیانې لګوي نو هغه خلک به له دې وروسته حکومت ته ټیکس ورکوي. هغه خلکو چې سولر شیشې یا شمسیانې په هر ځای کې لګولې وي، هغوی که په کور کې لګولې وي او یا هم په دکانونو کې، نو له دې وروسته به حکومت باقاعده په دوی باندې مقرره ټیکس وضع کوي او دا خلک به مجبور وي چې د لمر پر رڼا هم حکومت ته له دې وروسته ټیکس ورکړي. او داسې ویل کېږي چې 2000 روپۍ به په 1 کیلو واټ برېښنا باندې حکومت ته ټیکس ورکوي. همداسې په بیان کې راغلی وي چې که چا 12 کیلو واټه سولر پینل لګولی وي نو هغوی به له دې وروسته حکومت ته 24,000 روپۍ ټیکس ورکوي. ملګرو، د پاکستان اوسیدونکي وایي چې مخکې که موږ ته په بجلي باندې بیلونه راتلل نو موږ دا فکر کول چې شاید دا بجلی به په ډیزلو جوړیږي، مختلف قسمه مشنري، تارونه او یا هم مزدوران به لري. نو اوس چې موږ سولر پینلې ولګولې نو حکومت ته پکې څه نقصان دی او ولې په دغه غریبو عوامو باندې ټیکس لګوي؟ کله چې موږ سولر پینلې هم په بازار کې اخلو، له دغه نه هم حکومت پاکستان ته ښه باقاعده ټیکس ورځي. سولر پینل ته شیشې موږ په خپل ورپو اخلو، بیټریان یې په خپل ورپو ورته اخلو او همداسې تارونه هم ورته یو ګز په 1400 روپۍ اخلو. او که په چا جوړو نو مزدور هم موږ په خپل ورپو ورته راولو. بیا د حکومت پکې سومه ده چې دوی ټیکسونه لګوي او د دې په ځای چې د عوامو زندگی ته سهولت ورکړي، دوی نور هم پریشانه کوي او ژوند یې ورځ تر بلې. ملګرو، دا خبر چې نن سبا په پاکستان کې پرې ډیر زیات بحثونه کیږي او د هر نیوز او اخبار سره ټکی ګرځېدلی دی چې ګنې حکومت پاکستان دا هوډ او تصمیم لري چې په عوامو باندې د لمر پر رڼا باندې هم ټیکس ولګوي. خو حکومت تر اوسه پورې د دې خبرې تردید یا تایید نه دی کړی. الله دې وکړي چې دا خبر دروغ وي او هسې د خلکو یو پروپاګنډه وي، ځکه که چېرته دا خبر هم رښتیا شو نو بیا له پاکستان څخه تیښته پکار ده او دلته نور ژوند او زندگی کول ډیر زیات ګران کیږي.